چې کله ملک الموت راشي او د انسان نه دا روح اخلي نو د دې انسان سره د دې روح سره ټول رنگونه تینا واخلي. کو دا انسان بادشاہ دی نو د روح سره د بادشاہي رنگ د نوالی. کو دا انسان ملک ته نواب دی خان دی نو د روح سره تینا دغه رنگ هم واغستی شي. کو چرته دا انسان ډیر ښکلی او ښایسته دی خو چې روح ته واغستی شي نو حسن ته هم واغستی شي، زیړ مخې پاتې شي. د روح سره د انسان نه هر رنگ اغستلی کیږي. دا څوک نه و چې په دې کټې بادشاه اغستی دی، دا څوک نه و چې په دې کټې خان ملک اغستی دی، بلکې دا یو مرده او یو لاش اغستی دی. د روح اغستلو سره ملک الموت د انسان نه تمام رنگونه اخلي، خو یو رنگ داسې دی چې ملک الموت هغه نشي اغستی او هغه رنگ د قرآن دی. هغه رنگ د قرآن دی. ملک الموت درنه هر لقب اخلي، هر لقب درنه اخلي، هر رنگ درنه اخلي، هر نوم درنه اخلي د روح سره، خو د حافظ قرآن دا رنگ او دا لقب درنه نشي اخستی. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان وفات شي د قبر پورې د دې انسان سره درې څیزونه ځي، فیرجع اثنان ويبقى واحد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې دریو کې دوه د دنه واپس کیږي، ويبقى واحد او یو ور سره پاتې کیږي. سړی مړ شو مونږ په کټ باندې اغستې دي، څو څیزونه سره روان دي؟ درې. کم مال وسره روان دی، اهل و عیال وسره روان دی، عمل ورسره روان دی. نو فیرجع اثنان دا دوه تینا واپس شي. دا مړی چې مونږ د قبر کې ږدو که نه هغه کمبل تینا راټول کو، مال څه شی دی خو دغه کمبل دی او دغه کټ دی، دا ورسره مونږ د قبره پورې وسو که نه. خو یو سړی تا نه وایي چې هلکه ډېره یخني ده، دا خاورې خو به ډېرې یخي، خیر دی دا کمبل تینا تاو کوي چې لږ ګرم پکې. چا ورسره کمبلې خښې کړي دي؟ نو که خښې کې څه پیدا کوي؟ نه کوي. مونږ ته پته ده چې په دې قبر کې دا کمبل کې خودل مال ضایع کول دي. د دې وجې نه کفن په کپړو کې ارزانه کپړه ده، ارزانه د لټې کپړه ده. ولې؟ ځکه ما تا ته پته لګي چې دا کپړه به دغلته خاورې کېږي نو قیمتي کپړه پیدا نه لري. نو ځکه مونږ بیکاره او ارزانه کپړه کفن له ورکړې ده. نو مال تینا واپس شي، کټ تینا رو کاږو، کمبل تینا رو کاږو، او دغه رنګې دویم څیز چې ته واپس کېږي هغه د اهل و عیال دی. زوی دی په خپلو لاسو باندې هغه پلار په لحد کې کیدي چې هغه پلار د ده دپاره تندې برداشت کړې وي، لوږې برداشت کړې وي، یخنۍ برداشت کړې وي، غارمۍ برداشت کړې وو، ځان یې خاورو له ورکړی وو خو په بچي باندې د خاورو دوړه نه برداشت کوله. نن هغه بچی دی په خپلو لاسو باندې دغه پلار په لحد کې کیدي او خاورې پې واړی او روان شي. یو ورځ تاسو به چېرته یو زوی داسې نه لیدلی چې هغه به دا ویلي خیر دی نن زه د دې پلار سره دا شپه په دې لحد کې کوم. هسې زوی خو لیدلی دی؟ نه، مال ترې نه هم واپس شي، اهل و عیال ترې نه هم واپس شي. زوی دی پلار خښ کې او زیتي، پلار دی زوی خښ کې او زیتي، ویبقى واحد یو شی د ده سره پاتې کېږي چې هغه د ده عمل دی. ملک الموت د ده نه هر څه واغستل خو د ده نه د قرآن دا علم وانغستو، د ده عمل وانغسته، د ده سره قبر ته لاړو. ویبقى واحد قرآن داسې څیز دی چې دا د انسان نه جدا کېږي نه، دا د ده سره ځي او دا قرآن به دی په دنیا کې هم رنګ ساتي او په آخرت کې به هم څه ساتي؟ رنګ ساتي. په دنیا کې به هم د ده نوم بدلی، نوم. الله عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی، په لاره باندې تیریږي، لښکرې دي ورسره، لښکرې دي ورسره. خوش بیابان راغی، عمر رضی الله تعالی عنه ودرېد او داسې په سوچ کې ولاړ دی او د بیابان ته ګیر چاپېره ګوري. ټیم یې ډېر تېر کو، غارمه دی او د عربو ګرمي او صحرا ده. د شانه پسې چا آواز وکړو امیر المؤمنین ولې ولاړې؟
شاته در پسې خلک ولاړ دی ستا نه څوک مخکې کېدی نه شي ګرمي د خلک تنګ شوی ته په څه سوچونو کې ولاړې عمر رضی الله تعالی په جړا شو دې بیابان ته چې راورسېدم خپل وخت راته رایاد شو ما دې بیابان ته اوښان راشړلي وو زه د اوښانو په سرېدو باندې نه پوهېدم ټوله ورځ مې اوښان یو خوا ځغلول بل خوا ځغلول نو چې کور ته لاړم نو پلار مې راته ډېر زیات غوسه شو وی چې عمر تاله د اوښانو د سرولو چل نه درځي نو زه به ستا نه نور څه د خیر تمه کوم ته به نور څه وکړې چې ته اوښ نشي سرولی نن زه په هغې میدان کې او په هغې بیابان کې ولاړ یم او خلک وایي امیر المؤمنین ولې ته ولاړې هغه عمر چې هغه له د اوښانو د سرېدو چل نه ورته نن هغه د مسلمانانو بادشاهي کوي دا د څه د وجې نه دا د قرآن د وجې نه نن عمر دې ځای ته راورسو یو ځل په لاره باندې تېرېږي لښکرې دي ورسره فوجونه دي ورسره په لاره باندې ورله یو بوډۍ مخې ته ورله په خر باندې ناسته ده هغې بوډۍ ورته اواز وکړو وی عمره دې خوا راشه دې خوا راشه عمر رضی الله تعالی د بوډۍ خوا له ورغې لارې نه سیټ شو سره داسې ورته غلی ولاړ دی او سر یې ورته ټیټ نیولی دی دا بوډۍ ورته خبرې کوي ډېر ټایم یې ورته خبرې وکړي ډېر ټایم یې ورته خبرې وکړي اوس خلک ولاړ دی او عمر زموږ بوډۍ ته ولاړ دی او دی بادشاه د مسلمانانو چې ډېر ټایم یې تېر کړو دی خوا راغی چا ترې نه تپوس وکړو عمره یوه بوډۍ او هغه هم په لارې په منځ کې ته ودرولې او ته ورته ولاړې او دومره خلک دې په تکلیف کې کړی دی تا یو بوډۍ ته غوږ ایښی ولاړې ورته عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله کو دې بوډۍ زه د سار نه واله تر ماښامه پورې ودرولې وې که نه زه به دې ته ولاړم صرف فرض مانځله به تلم او بیا به راتلم دې ته به ودرېدم زه د دې بوډۍ ښځې نه نشم تللی عمر څوک دی چې د دې بوډۍ خبرو ته غوږ نږدي دا خوله بنت ثعلبه وه چې د کمې متعلق سوره مجادله نازل شوی دی د اوم اسمان نبر الله د دې خبرې اورېدلي عمر څوک دی چې د دې خبرې به نه اوري الله د اوم اسمان نبر د دې خبرو ته غوږ ایښی عمر څوک دی چې د خوله خبرو ته به غوږ نږدي هغه بوډۍ چې ورته نصیحت کوي که نه هغه ورته څه وایي عمره امیر المؤمنین که نه ډېرې لښکرې در پسې روانې دي خو یاد ساته ګورې ته د عمر د وخت نه نه وي ته د وخت نه عویمر وي ته اوس امیر المؤمنین ته اوس عمر ستا نوم عویمر و تا ته به خلکو عمر ګوټې وي ته عمر ګوټې وي ته د قرآن د وجې نه عمر وګرځېدي ته د قرآن د وجې نه امیر المؤمنین وګرځېدي ته د قرآن د وجې نه عمر فاروق وګرځېدي د قرآن د وجې نه ته عمر فاروق وګرځېدي اوس خلک وایي څوک عمر فاروق هغه عمر چې د کفر او د اسلام په منځ کې فرق راوستونکی دی هغه عمر نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي عمره چې په کومه لار باندې ته ځې که نه نو شیطان په هغې لار نشي تللی تا ته لار پرېږدي شیطان د لارې نه سیټ ته کېږي چې په کومه لار باندې عمر رواني هغه عمر چې یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راغی وی د الله پاک پیغمبر زما یو خواهش دی وی څه وی خواهش مې دا دی چې ستا د بیبیانو زموږ نه پرده کولې ستا د بیبیانو زموږ نه پرده کولې ځکه مسلمانان هم ورځي او منافقین هم ورځي نو چې د بیبیانو زموږ نه پرده کولې ښه به وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته هېڅ ونه ویل ځکه د شریعت حکم لا نه نازل شوی نو الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو د پردې چې د بیبیانو نه څه غواړئ اخوا د پردې نه غواړئ د پردې نه به دې خوا نه راځئ د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل رب سره په درېو ځایونو کې موافقت کړی دی نو په هغې دا به ما موافقت کړی ورنه الله تبارک وتعالی د عمر د رأی متعلق آیاتونه نازل کړي دي عمر رضی الله تعالی فرمایل ما د الله سره څه کړی دی موافقت کړی دی هغه عمر چې هغه مشوره ورکړه الله د هغې مطابق آیاتونه نازل کړو دا عمر رضی الله تعالی چې د عویمر نه عمر فاروق وګرځېد په څه سره د قرآن سره نسبونه بدلی قرآن نسبونه بدلی قامونه بدلی بلال رضی الله تعالی عنہ الله تور حبشي غلام دی د امیه ابن خلف د امیه ابن خلف یو تور حبشي غلام دی خو چې راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام غلام وګرځېدو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین ته غاړه کېښوده قرآن یې ومنو
نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ را روان او عمر رضی الله امیر المؤمنین دی چې بلال ولید صحابه کرامو ته فرمایل وی پاسه زمون سردار بلال را روان دی زمون سردار بلال را روان دی هغه بلال حبشی نه چې کله قرآن اومنو مؤذن رسول تینا وګرځیدو یا بلال حبشی او یا مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم فتح مکه وشوله مکه فتح شوله د خانه کعبې نه بوتان ورته شو د اذان ټیم راغی اوس ټول صحابه کرام په انتظار دي چې یاره اذان به په مکه کې څوک کوي ځکه لومبی اذان دی په اسلام کې په خانه کعبه کې لومبی اذان دی چې نبی علیہ السلام به دا اذان اخر کوي په چا باندې په چا به دا اذان کوي هر صحابي په دې تمه و چې یاره نبی علیہ السلام به ماته ووایي چې اذان وکړه چې کله د اذان ټیم شو نبی علیہ السلام فرمایي زما بلال چرته دی مال زما بلال راولي بلال رضی الله تعالی عنہ راغه لبیک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر حاضر یما بلال د اذان ټیم دی اوغه چې د خانه کعبه چت او اذان په وکا د خانه کعبه په چت باندې اذان وکا چا بیا د بلال نه تپوس کوي اسی بلال د فتح مکه په ورځ باندې ستا په وهم په ګمان کې دا چې نبی رسول الله به ماته و چې اذان وکا اسی دادی په ګمان کې وچرتا بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی قسم په الله کو دا خبره می په وهم او ګمان کې مو زه په مکه کې غلام پاتې شوم ما دغه بخلق بلال حبشي وی د حبشو تور غلام ځان د غلام پاتې شوم الته د مکه سرداران ناستو هغه خلک ناستو ما چې د چا غلامی کړی و ابو بکر صدیق ناستو عمر فاروق ناستو